بسم الله الرحمن الرحيم حمیم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. دې سورۃ مومنم وای، غافرم متوي، زتولم متوي، ترتیبا څولېخ، نزولن شپېته د زمر نرسته نازل ده. ربطه مخک توحید فعبد الله ودلته وضاحت کوي، یا مخک اثبات د قیامت په عقلی دلیلو ودلته واقعات رجل مؤمن، یا مخک اثبات د توحید او تخویف اخروی دلته تخویف دنیوی دی، یا مخک ترغیب قران ته دلته هم دی. د سورۃ خلاصہ درې باب دی. لومبه باب دا بداولنا 14 آیات پوری، 14 نمبر آیات پوری با دا لومبه بابی فدع الله مخلصین له الدین ولو کره الکافرون. دی باب کې ترغیب دی قران ته، دعوت توحید، زجر مجادلین ته، درې طریقې د اصلاح د منکرینو او دلیل عقلی مختصر. او دی باب کې څلور عنوانات دي چې هغه به زه په زه ان شاء الله وایم. اول عنوان دا دی توحید، دا مسله الله را لېږلې ده، تنزيل الكتاب. دویم عنوان د دې مخالف چې دی دا کافر دی، ما یجادل فی آیات الله الا الذين كفروا، دا څه فرعي مسله خو نه ده. دریم عنوان دا مسله واخله د عرش ملائک بل دعاګانې کوي، الذين يحملون العرش ومن حوله. څلورم عنوان چا چې دې مسلې نه انکار کړي الله ته غوسه ده، ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اکبر من مقتكم. دا څلور عنوانات الله ذکر کوي. امتیازات د سورۃ: صفات الہیه خاصه، رد شرک فی الدعاء او دعا د ملائکه د عرش، او بیان د رجل مؤمن او د عذاب قبر ذکر هم پکې ده. د سورۃ مقصد: معالجه المجادلین فی آیات الله بما وردتهم ودعوتهم للرجوع الى الحق. علاج د هغه خلکو چې جګړه کوي د الله په آیاتونو کې او دعوت او تورکوي چې حق ته راوګرځي. بعض علما وايي مؤمن مقصد ده التحذير من الذنوب، د ګناهونو نه ځان بچا، وانواعها، د ګناهونو اقسام چې دي کنه دا غي نه ځان بچا، واثار السيئه. بعض علما وايي چې د سوره مؤمن مقصد هغه تقریبا لس خبرې دي. د الله احسان په مغفرت چې الله بخنه کوي، د الله احسان چې الله توبه قبلوي، وظیفه د هغه ملائکو ذمہواری چې هغه عرش چت کړي دي، د کافر او عاجزی د جهنم مینس کې، اظهار د عدل د الله په قیامت کې، هلاکت د مخکینو قومونو، دعوت د موسی علی السلام او د رجل مؤمن، وعده د نصرت د پیغمبرانو سره، دلایل قائمول پدې چې کافران چې دي دا گمراه دي او د الله ناشنا مخلوق صورت ذکر کړي دي، او حکم په خسران د کافرو د مبتلینو، وخسر هنالک المبتلون. دا فیروز آبادی بصائر ذوی التمیز کې وایي دا لس خبره مقصد د صورت ده. څلورم قول زمنګ مشایخ وایي دې صورت کې رد شرک په دعا ده او دلایل دی په دې باندې. د دې څخه نرستا دریم باب ده، دا غبابونو نه چې د سبانه دی خو شروع، او دا به د سورته محمد پوری صلی الله علیه وسلم. دغه دا و سورتونه دي چې هغه ته حوامیم سبع ویل کیږي، او دې کې مقصد څه دی؟ دا دعوت ده کې چې فدع الله مخلصین له الدین، او په دې باندې څه شبهې دي او داغه جواب به وشي. دې سوراتونو ته حوامیم وایي. ولې ته حوامیم وایي؟ ځکه دې په اول کې حمیم راغلی دی. قرطبي وایي دا حوامیم چې دي روایت راوړی دی، دا د جنت د باغچونه باغچې دي، او دا حوامیم د ټولو آسماني کتابونو خلاصه ده. دې کې ټول آسماني کتابونه دې ته واپس کیږي. حمیم هاوی د الله د حلیم او د حمید نه غسته شوی دی، او میم د مجید او د مالک نه غسته شوی دی. اول آیات کې دعوت توحید، دا سورتونه یو بل پسې دغه مسلسل نازل دي، او مقصد د عنوان دا دی
دا مسله غره الله د اسمان نه را لېږلې ده، را لېږل د کتاب دی د طرفه د الله نه، العزیز چې ډېر زورور دی، العلیم ډېر پوه دی. د صفاتونو د الله شمارئ. غافر الذنب بخون کې د ګناه دی، توبه وباس الله به دې وبخي. قابل التوب قبلون کې د توبې دی، شدید العقاب د صح عذاب والا دی، ذی طول خاوند طاقت او د نعمتونو دی. نو تفریق وکړه، لا اله نشته بل الله مگر دا یو الله دی، الیه المصیر خاص الله ته ګرځېدل دي. ما یجادلو دا دویم عنوان دی د توحید مسله. د کې هغه څوک خلاف کوي چې هغه کافری، نو دا فرعي مسله نه ده، ګوره دا عقیدایي مسله ده. جګړه نه کوي د الله آیاتونو کې مگر هغه خلک چې کفر کړي دي. فلا یغررک دوکه دینه کی تعالی تقلبهم اوریدل راوړیدل د دې په بلاد په خرونو کې، د خرونو کې اوړي راوړي تجارتونو یو بل څه چې په دې توګه نشي. تفصیل د مجادلینو کذبت قبلهم نسبت د دروغو کړو انبیاء ته د دینه مخکې. دا قومو مذکر دی، انبیاء مذکر، دا کذبت ته ودی ویل دا په اعتبار د جماعت څخه. قوم د نوح علیہ السلام والاحزاب وغړلې من بعدهم چې د دینه رستو، وهمت قسکل او هر امت په پیغمبر د دی لیا خذو چې ویني سي، وجادلوا جګړو سو کی بالباطل په باطل شبهه باندې، ليدهزو دل چې ختم کی په دې حق. نو نیولې میو پکې فکانه عقاب څنګه اسما عذاب. وکذالک دغشان حقات ثابت شوه ده کلمت ربک فیصله د عذاب دربستا هغه خلکو چې کوپر کړي دي. فیصله ده چې انهم اصحاب النار چې دوی دي خاوندان دو. الله ته موسی الذين يحملون العرش دا دریم عنوان دی. توحید ته غاړه کېده د عرش ملائکه له دعاګانې کوي. مطرب بن عبد الله بویلی وای دنیا کې ډیر خیر خوا خلک د ملائکه دي، د دین خپل کو دعا ته لګي، او په دنیا کې ډیر دوکمار خلک د شیطانان دي، تب خپل دین کې اغلب په قار ورزي. الذين اغ ملائکه يحملون العرش چوچتي عرش دا و يحمل عرش ربك فوقهم يوم يزن ثمانيه. او څوک وایي چې دینه مراد هغه اویا سره ملائک دي چې هغه د عرش نه چاپیر طواف کوي، او بعضی وایي د څلور ملائک ته مراد دي. یسبحون پاکي بیانای په صفاتونو د رب د دې دا یو، ويؤمنون به ایمان پروړي دا دوا، ويستغفرون بخنه غواړي خلق له چې ایمان راوړي دا درې. دعا کې څه وایي؟ ربنا یا الله وسعت كل شيء، ته پراخه هر شي ته پر رحمت او علم کې. الله ستا علم ستا رحمت الله ارچا ته پراخه دی. رب العالمین فاغفر بخنا وکا خلق لا چې توبه استلی وتبعوا سبیلک واستغفر رواني. وقهم الله بچک عذاب الجحیم دا عذاب د ګرم اور دا. ربنا یا الله داخل کا دیلا جنتونو د میشوالی ته هغه چې تا وعده کړی و د دیسه. دا چې دین قران لراته لار را لګلو، خزر را لګلو، بچی را لګلو، هغه بچي. ومن صلح هغه څوک چې نیکانی د دې د پلارانو نه او د بیبيانو نه، وذریاتهم د بچو د دینه الله دا ټول سجنت کې یوځي کی. انک انت العزیز الحکیم الله تړي زوروري د حکمتونو والي. وقهم السیئات بچ کې الله دایلا د ناکار عاقبتونو نه. ناکار عاقبت څه دی ورو؟ جهنم. ومن تق السیئات څوک چې بچ کو د ناکار عاقبتونو یوم یذن دغه ورځنا فقد رحمته تا پر رحم وکړه. وذالک هو الفوز العظیم دا د لوی کامیابی نو به جنتی زنده باد. ان الذين دا څلورم عنوان دی چا چې توحید نه دی منلې الله ته غصه دی. یقینا خلک چې کوپر کړي یو نه داونه قیامت کې به تاواز وشي، دوی بزان ته غصه چې موږ ولې ایمان نه راوړو، आवाज به ته وشي. لمقت الله خامخا غصه د الله اکبر ډیر غټه ده من مقتکم ستاسو د غصینا انفسکم په خپل ځانونو. نن چې ته ځان ته کوم غصه کې الله ته دې ډیر غصه ده. استدعونا کله چې برابر له شو ایمان ته فتکرون کو پر باندې
نو دای به څه وایي قالوا وای بدای ربنا یا الله امتنا سنتين دوزل دې مړ واحییتنا سنتين دوزل دې څکړو بجون دي اول مرګ ادم ژوند شو به مړ شو مرګاله کنه به ژوند شو د قبر هغه ذکر نه کړ ځکه هغه څه کامل دغه نه دی دا ژوند نه دی فاتربنا منګه اقرار کوو به ذنوبنا په ګناہوں باندې الله اقرار کوو ګناه کړي درو وسره ته وایا فهل الى خروج من سبيل ايشتد د جهنم د وتلو نڅلا جواب بدای ابن مردوی روایت راوړی د زر کاله بعد الله بوته وی لارې نشته د اخسبو فيها جهنم کې پرې شي ذالکم دا عذاب د الله ولید کوي و بانه شان داو اذا دعي الله وحده کله چې با را مدد شو ویل شو الله ته یوازي وکفرتم کفر بموکو و ان یشرک به کدا الله سبا شرک کده تومنو ایمان بمراو شرک باندې خمانه او ایمان باندې نه مانه فالحكم نن فیصله د الله دا العلی چډیرو چد دیل کبیر ډیر غټ دی ا فیصله دا چې خروج لار نشته دی دلیل عقلی الله غزاد دی چې خید ته آیاته دلائل د توحید اور اورئی تاسو له اسمان رزقن باران چې سبب د رزق دی دا مانند چې اسمان نه ډوړی را دیږي و ما يتذكروا فنالي الا من ينيب مگر هغه څوک چې الله تعالی ګرځي فدع الله مخلصین له الدين دیم باب او دا به 50 آیات پوری ښا او باب کې د صورت هغه دعوام ده او تفویف اخروی منکرین او دعویلا او مثال به ذکر کی په واقعیا د فرعون فدع الله بلنا وکاله تا مخلصین له الدين چې خالص کوي الله له چغو دعا ولو کرہ الکافرون اگر کافر بدګنی الله صفت رفیع الدرجات اوچتون کې د درجو دی ذل عرش مالک د عرش دی یلقي الروح رالیږي وحی او قران لا من امره فخبل فیصله علامه یشا پچا چې خوخی من عباده د الله د بندگانو او دی وخت په چاره ولېګل په محمد رسول الله لینذرا چې ویری خلق لا یوم الطلاق د ورځ د ملاقات د روحونو د سره د اجساد سره د څه ورځ را روانه ده و اذن نفوس زوجت دا نفسونه به د روحونو سره شي یو بشي طلاق ملاقات ته وایي اما جن مولا چې ته چا خصه طلاق کوي وای مولای صاحب څه قصه براله ګوري هغه کې پنځره د جبکی بالکل نه ګورم دنیا خو ځای پنځره او وخت کې پنځري خو نه پلوټونو 500 روپۍ باندې پته لیکلې و چې بالکل ما د دې سړي ټول حالت معلوم کړ دغه طلاق نه دی ویلي توای د خپل مخرج نه لاره د طلاق ویلي دي او طلاق دا معنی چې خځه ما ته ملاقات کوي چېرته دین زره یو ملاقات خو خځه نه تلاقي هغه ویل او خځه رااله بالکل راو ګرځاو دې ته ماجین مولاوي دا کله به وړاندو سره نکاح وکړ کله به بانګي سره نکاح وکړ چرګ به راوس غټ بانګي وو ولنګي خطبه به ویلې بانګي د بینون کې خپلانې دینون دي دا پلانې تا قبول کړي دا په دې شابه سوق ورکړ نه به تخو وکړ ول چې او قبول نو به یو ورځ نیمه وروسته به راونی بانګي دا خزه طلاق یو سوق به ورکړ دویم به ورکړ دریم به او طلاق دا دین ومر او په مدرسو کې به دا کمرې جوړې کړې وای دا حلالي کمرې دي پردې خزم شرمولې ځانونه شرمول او چې مونږ دا کوي دا اهل العلم او اهل الزنا وي الله بندگانو علم او زنا ته څه فرق نه کوي او دې ته نبی علیہ السلام تاسو مستعار ولې دي سوالی پیسه دا ناروا کارونه دي او ډیر ناشنا خبره ده چې د دې نونه طلاق شي یا دې خزل طلاق ورکړي دا کوی خلک دي راځي مونږ علي دي سره په فرا کې درې طلاق ورکړي او ځای ورکړي او چې د بل چا دوری دا ویره کی حلاله وو د خپل د حلاله دی وکړه چا سره ولید مسلمانانو بچی بی عزت کې الله دې دنیا او آخرت کې بی عزت کا نبی علیہ السلام خو وی لعن الله المحلل والمحلل له څوک چې حلاله کوي او چاله کوي په دې دواړو د الله قهر او لعنت ښه دا هیله به جوړولې اشرقای کې ویلی وای ماجن مولای ماجن دغه مولا ته وای چې دا حرام په هیلو باندې حلالي لينذر يوم الطلاق
یوم فکم ورځ هم بارزون چې دای بخکاری پټ بنئ په الله د دین څه شی اعلان بکیږي لمن الملک اليوم نن د چا حکومت ده وای کنه خلق بغلی جواب به وشي لله حکومت د الله ده الواحد چې یو ده القهار چې زورا ور ده او پارچا بر ده الیوم نن ورځ تجزا بدل ورکې ده شهر نه پستا بما کسبت جزاء د کسب ده بندا لا ظلم اليوم نن ظلم نشته عدل ده ان الله سریع الحساب یقینا الله جلدی سه حساب کوي د ټول مخلوق حساب بنی مورز د دنیا کې وکي وانذرهم ويا ورودیلا یوم الازفه هغه ورځ د نږدې اپته دا د قیامت نوم دی ها یوم الازفه او ورځ د نږدې اپته دا ذل قلوب دا بدل د یوم الازفه نه دی کلا چې زړونه لدل حناجر مړی تر رسیدلی کاظمینا ډکی د غصې بس سړی بس دوی چې اوس وسلېګم جهنم ته نبی سالمان الله من حمیم مهربان دوس ولا شفیع نسپارشی یو تا چې دا خبرو منلی شي دا نه په شفاعت قهری یعلم خائنۃ العیون الله پویږي په خیانت دسترګو دا اضافت د صفت د موصوف ته معنا الاعین الخائنه خیانتګر سترګه باندې څوک پویږي الله پویږي خیانتګر سترګه کومه ده چې د الله دین ته نه دی قران د څه ټکی وایي کنه چې تبه دا نن بالکل ناسیدي دي خائنۃ العیون عبد الله ابن عباس وای دا د کوم سړی سترګه ده وای دا د سړی سترګه ده یکون جالسا مع القوم چې د سې مجلس کې ناشتي نو فتمر المرأه بلار باندې خززي نو دی وای کسه ته وګورم خلک راته ګوري نو فیسارقها النظر الیها د غل په شانو د دسترګو په ګوټلو ګوري نو فایزا نظر الیه اصحابو چې مرګدي بیبي چې لکه پردې خلته دوکه دا غضب سره نظر کته کې تسبیح تقوت کی ذکر کوم د الله باندې الله وای دا خیانتګر سترګه زبې کوي سفیان وای خیانتګر سترګه کومه ده چې ناڅاپه دی په یو زنانه نظر ولګي دا غي پتا ولګي تم نظر کاته علی ته نبی رسول الله ویلو لا تتبع النظره النظره لكن الاولى للثانيه وکبه دی وکتل وته دوباره زل وای دا خیانتګر سترګه ده او بعض علما وای دا سترګه د فاجرانو خلقو ده چې دا پردو خزو ته وګوري او غسترګه د فاجرو خزو ده چې پردو سړو ته وګوري او پسترګو باندې یو بل ته اشاره کوي خلک وی پلانې سترګي وای خلقو ته او عربی کې دیتا خائنۃ العیون وای امن د تاسو ته فنه سترګه وای دا مردار فنه سترګه الله بچ کوي پیجنی ادا چې قیامت شي الله بسخان د وسپنې ګرم کی یا الله او سره به کی او نیغ به ول سترګې وروندي او قلایبه ګرم کی چې دا غانی بجانی وریدلی او د وګونو کې به تواړی خيسته سر دې مکه به زه سوري جوړوي او مکه به زه قلایب دم جوړوي یعلم الله په یده خائنۃ العیون فخیانت د سترګو و ما تخفي الصدور اغه چې پټای سینې چې زړه کې د دین خلافي الله په بهم خبر ده والله یقضي بالحق الله پورا کوي حاجتونه د خلکو پرشتیا مانو ته ګوره ځکه زه ان شاء الله کوشش کوم غوړه مانه وکم چې غزړه کینی او یادېږي الله پورا کوي حاجتونه د خلکو پرشتیا نه په شرک په دعا هغه خلک چې دوی وتره مدد شوی د الله نه ما سوا لا يقصون بشیء نشي پورا کوله د چا اجت اڅ الله هو السميع ډیر اوریدونکو دی البصیر لیدونکو دی تخفیف آیا نه ګوري زمکه کې پاین آیا نه ګرځي زمکه کې دی پاینزورو چې وګوري کیف کان عاقبت الذین سرنګ وو اخیر انجام دا خلکو چې ود دین مخ کې کانو اشد منهم سخت دینه پتاقات کې واثارن او ډیرو د نخوالا په لارو په زمکه کې زمکو کې ډېر نخې جوړې کړې وي نیولی والله په ګناهونو وما كان لهم نشتدیل د الله تر طرفنا او نو ولا من واق صبچون کې نفس من واق من نفس واقعا ذالک د عذاب الله ولی ور کوي زکا بانهم د کانتو
تاتیهم راتل بدایته پیغمبران بالبينات په واضح دلیلونو نو کفر به وکړي نو فاخذهم الله نیولیو یقینا الله قوی طاقت ور دی شدید العقاب د سحزاب والا دی ور الله وی مخکینی خلق دسی وصلات تخویب دنیوي ذکر کوي په نمونی د فرعون باندې چې دا یو په خوانه د مصر بدمعاش شو یقینا لګلې موسی علی السلام فخبلناه معجزو وسلطان مبین په غلبه ښکارا یا ښکارا دلیل چې تورات دی یا لاسو فرعون ته ملي غلې چې دا د مصر بچاو حامان چې دای وزیر او قارون دای سرمایدار وو فقالو دی ویلو ساحر دا جادوګر دی کذاب دروغ وایي کله چې راتګیو ته کړو حق من عندنا زمنګ د طرفنا نو دی ویلو مړکې زامن دا خلکو چې ایمان راوړل د دیسا واستاهیو ژوندۍ پرې دی خزیده دی چې خدمت تیرو یا بیزتی ولر خزو کوي وجل مخکم چې موسی دعوت شروع کړ به د قتل عام کړ وما کید الکافرین نه د چل د کافرانو الا فی ضلال مگر گمراهی کې موسی علیہ السلام ته دعوت شروع کړ ګوره فرعون ته وس وقال فرعون ویلو فرعون زرونی ما پریدای اقتل موسی وجنا چانی ولیا دني ولې چې ته بادشاہي دا د وچو بارود وډازي مکه عمر ته شو بارود وډازي کې به غیرت سره نه دي دا جنگ کې ګوري دا به د څه غټي په سن خلی چې اول لس کسان نشي چته وي دا د بیمانه سړی عادت دی او بعض خلک دی به جنگ من نه کوي چې څوک ویني او پوي شي چې لکه وس تلکه به دا تعویږي او دا کنځلې وکړي علاج بدای سم دستی به سړی نه الله سخلای ورشه علی ملک د باندې یخي وبوري دا به کوزیدو نه دا خو تارټین کړي چې خپل ورزش کوي په تا باندې فرعون ته وګوره کنه وای ما پرې د موسی وجنه اول يدعو رب هغه خپل رب راوبلی هغه به مولا ملک ما یا رب دې راوبلی ما نه اخلاص کی موسی د سوق دلاندې د یې غوته شپېنځي شته بنگله دی جوړوله تر موسی ما خلاص او ته نیولې چای لاس دل چای نیولې پرې مې دی لکه پرې خیزه څکه ورشه موسی راځي یا خپل دی واړی انی ذا یا فرعون ته ولې د څه خپې چې دا غوسه او دا موسی ته وای موسی دین خراب کوي موسی څه خراب کوي دین استاد سی وای دین د موسی سره د فرعون سره فرعون د دین نه خبر نه وای دین خراب کوي دین او موسی زمکه کې فساد کوي ته بچي وجه پر دې فساد نه دی د فرادو خزو بی عزتی کوي فساد نه دی د بنی اسرائیل نه غلامان جوړاوه فساد نه دی موسی اوس فسادین شو او موسی دین مرانه اکثر د بدعتین وای دینه خو نور وخت لري یاره وای وابین راغلی دي او دین خرابوي دین نه خرابوي ځوانه د زنینا نیم پټلان دی او شیده چې هغه د دون وای دون عربی کې شراب او چاپی ته وای دا ګډه ملکه دي خرابوي د دې مدني له خرابوي او زمکه کې وای دی وای کلی کې اړې غړې اختلاف جوړي وابین دیو شرونه جوړه شرطه جوړه چې پیغمبر حدیث ته باندې بدلېږي شرطه جوړه چې خلکو ته وې زما جمعات کې به ذکر نه کوي زخیر دې دا ستی ذکر رہا ہے ازل ستای امروز چراغ مصطفی شرار عبید حبیب دا ازل نه دا دوه حرکت روان دي یو طرف ته د مصطفی حرکت او بل طرف ته د ابلیس حرکت دا د فرعون ورونه وسه یاره دین خرابوي او پلانې خرابوي ابلور یو بی دین ویل دي وای چرته وروابي او پنځره دین ته قران ترجمه ته پرې نه دی وای ولی پرې مده وای ته هغه آسماني دین خرابوي آسماني دین نو زميني دین خرابوي الله باندې استغلاګانی راوباسي انی اخافو یقینا زیرګم چې بدل بکستا سي دین یا بخکاره کی زمکه کې فساد ویلی موسی السلام انی عستو زپنا غوانم پرب زما او پرب ستاسي من کل متکبر د هر تکبر کون کې نه چې ایمان نه لري به یوم الحساب ورځ د حساب وقال رجل مؤمن واقعا کې تشجيع ده تخویب ده او څلور مقامات ته د رجل مؤمن قسم مشتمل ده اول د نحش آیات پورې حفاظت د موسی عليه السلام کوي او خلکو ته وایي ور عذاب براشي د حزقیل نومو څوک وای حبیب نومو څوک وای سمعان نومو او څوک وای شمعان نومو
او تبری تاریخ کې لیکي چې د خبره کړو بس الله وی یو سړی نارینه و مؤمنو او ورمن آل فرعون د فرعون د آل نو بعضی وی د فرعون د ترسیو او موسی علیہ السلام باندې په پټه ایمان راوړل. ابن عباس رضی الله عنه وی چې لم یکن من آل فرعون مؤمن الا رجل مؤمن، د آل د فرعون نه مسلمان صرف یو رجل مؤمنو، ایوه د فرعون خزوا او داغه سړی دی چې موسی ته ویلیو چې ان الملأ یعتبرون بک ليقتلوک. موسی ته هغه سی ویلې راغې دی ته ویلې اتقتلون رجلا یقول ربي الله، ودا سي سړی وجلی چې هغه زماره بالله. موسی ته څه ویلې دي او ابن ابي معيط چې نبی عليه السلام خفي کړو ابو بکر اندایات ویلې وقال رجل ویلی یو سړی چې هغه مؤمنو و د خاندان د فرعون نه یکتم ایمانه دومانکم پټه ساتلو ایمان د فرعون نه یا مضبوط کړي و خپل ایمان. آیا وجنه یو سړی چې وای رب می الله دې او راتګه تکړه بالبينات په واضح دلیلونو درپستا سینا وای یکو کاذبن کدا دروغجنی دلته نون غره حذف شوی دی سیبوی وای د وجر کثرت استعمال اصل کې څه دی ان یکون دی نفعلیه پاغبانی کذبو جزاء د دروغو د دیدا او کدا رښتینی نو برسیتا بعض الذی بعض عذابنا یعدکم چې وعده سکی یقینا الله توفیق د هدایت نور کیا غچاتا مسرف چې د حد نه تیریدونکو زیاته کوي کذاب دروغجنی او ته وی یا قومي دا دلیل د دې چې دام د قبطیانو نو یزما قومه تاسلنن بچایدا ظاهرینا زوروره وې زمکه کې څوک بس موږ مدد وکي من باس الله د الله د عذابنا ان جانا کمن تراته ګوکی. قال فرعون به بیان شروع کړ ما اوریکم زرین درکوم تاسله دا څه شي نه زرین نه زمانہ رای او مشوره نه درکوم الا ما ارا مگر هغه چې ما مخکې در کړی دا او نه خیم تاسو ته الا سبیل الرشاد سملاخه موسی په کګه دې سملاخه. وقال الذي امن به مقام درې دې شپوري دغه تخویب دنیوي او اخروی ویلی واغ سړی چې ایمان راوړل یا قومه زیرېګم پتا سي مثل یوم الاحزاب پشان د عذابونو د ورځې د ډلو عنادینو پشان د حالت د قوم نوح عاد ثمود او خلق چې د دین رستدي او نه دی الله یریدو چې غواړي ظلم للعباد ظلم په بندگانو. ويا قوم ازما قوم تفیق اخروی انی اخاف زیرېګم پتا سي یوم التناد د ورځو د چغې وهلونه فکم ورځ تولونا چې وګرځي د محشرنا مدبرین شاکونکي نبی تاسو د لد الله نه من عاصم څوک بچکونکي او چاله چې الله گمراه کړي نبی دې له من حد هدایت والا. ولقد جاءكم يوسف دریم مقام دغه ته د نور انبیا واقعه خي یقینا راغله یوسف د مصر ته د دینه مخکي بالبينات په واضح دلیلونو همیشه وې په شک دا غنا چې یوسف د تراته کړو حتی اذا هلکا تر دې چې یوسف مړ شو تاسو ویلو لا یبعث الله هرگز نرالیږي الله د دین رسته پیغمبر دغه شان گمراه کوي الله هغه چاله مسرف چې مشرکی مرتاب شک کوونکی هغه خلک دي چې جګړه کوي په آیات الله د الله آیاتونو کې بغیر سلطان بيد دلیل اتاهم چې دای تراغلي کبر مقتن ډیر غټه د غصې خبره ده د جګړه د الله په نيز او په نيز د خلکو چې ایمان راوړل دي کذالک دغشان یتبع الله مهر وی الله پچا باندې علا کل قلب متکبر په هر زړه د تکبر کوونکی جبار چې زوره ورته ښکار کوي. وقال فرعون ویلو فرعون اے حمانا ابن لی سرحام مال بنگلا جوړه کا څه کې لکا لعلی ابلغ شاید ورسېګما الاسباب دروازو ته کومه دروازې اسباب السماوات دروازې د اسمانونو ته اسمان کې څه بلا غواړي فاتلیا ورخار بشم اله موسی اله موسی وانی لاظنه یقینا زما ګمان دی په موسی کاذب چې دروغ وایي چې دی وایي الله بره دا دروغ وایي وسم د پیرامون بچی راوته وینه بره نه دی وایي وانی لاظنه کاذب
دیمه معنا زما ګمان دی په موسی چې دروغ وایي دا الله نه دی را لېږلی اسی بس نمبر یې مونږ ته جوړوي زه به تپوس وکړم الله ته به ویم دا دې ولې راولېږه انتم فی الماء وایستم فی السماء وکذالک دغه شان زوینا ډول شوی او فرعون ته سوء عمله ناکار عمل ددی وسدان السبیل بن شوی او د حق لارینه څه چلونه هم جوړ کړیو وما کېدو فرعون نو چل د فرعون الا فی تباب مگر روپ تبای کې څلورم مقام اظهار د ایمان درجل مؤمن ویلی واسړي چې ایمان راوړیو یا قوم اتبعون یا قوم ما بسروان شي اهدیکم وبخیمت سبیل الرشاد لار د اسلام یا قوم یقینا د ژوند دنیوي متاع څخه وان الاخرته یقینا جنت هي دار القرار کور د مشوالي دی چا چې عملو کې سیئاتن بدله بن شي ورکې دی الا مثلها مگر دا غي غنته بد عمل بد بدله د جهنم ومن عمل صالحا چا چې عمل کړی نیک من ذکرین او انثى کالک یو کجینې خو چې مؤمنی نو دا کسان داخليږي به جنت ته او یرزقونا خوراک بوله ور کولې شي دي کې بغیر حساب به حساب ويا قوم ازما قوما مالی چدی مالا دعوکم چې زمرا بنم الى النجات کامیابی ته چې جنت ده وتدعونني مرابلی الى النار ورتا تدعونني مرابلی چې کوپر وکم په الله واشرک به د الله سره شریکم هغه څه لسلی به علم چې زما په علم نشتا وانا ادعوکم زمرا بلم الى العزیز زور ور ذات الغفار چې بخون کې مې لا جرم خامخا انما تدعونني یقینا هغه چې تاسو را بلای ما الیه غیتا لیس له دعوه نشته دی هغه لا قبل دل د بلنی په دنیا او په آخرت کې وانما ردنا یقینا زمون واپسی الله تعالی وان المسرفین یقینا زیتی کوونکی هم اصحاب النار د جهنم فستذکرون فزر دې چې یاد وای باغ اقول لكم چې زیتوي او دا تخیری دي وافوض امری سفار مستاسکار الله تعالی تبارک ان الله بصیر بالعباد یقینا الله دې لیدونکو په بندگانو اکثر د امامان راو ګرځي نو د سلاس به نیولې به فکر وو فوض امری الى الله دې څه معنا اے مبتدین الله ته سپار مندل ته وبره یلګه سید بابا کده الله نه څه ده کله به وای ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين الله ما ودا مقتدین جدا کی الله سبا شړلې پاړو سوال شي د سرواله برګر یو جمعه ته سر کړي امام شته نشته وبلته تو تاخيري کوي چې الله دې جدا کړ الله دې دعا قبول کړه د څه ټکه یو چې په معنی پوریږي دې ظالمانو رجل مؤمن بارکه یو قبول داده چې په ګټو کې سنسار دویم داده چې په وروي دنګل کلمې ولويستلې او دریم داده فرعون زر کسان ورپسې کړل مفسرین لیکي والله علم څونه به حقیقتي د اعتغار ته وتختید ګټه را ورغخته 1500 تی ول مړی انور را لري د دې مصیبت نه خلاص انور را نور سړی مړ کنا جلات ته دې 1527 سره څوش سبای نور زر وسکړو دا سمندر ته وګورځوي چپراله 1500 ته وی وړل او داتې بچ انور راوت خېدل الله دې دوی درېم نخلاص اخلاص شو یو سړی ملک نه الله جل دای په سیمو بعض علما وایي بس دای کوشش وکړه خو الله غبچ کا او قران نه معلومیږي فوقاه الله بچ ساتلو سیئات ما مکر دینه معلومیږي چې نه دی وچلې د بداغنا چې دای کوم چلونه جوړ کړیو وحق بیال فرعون په وسه شوو پال د فرعون پس سوء العذاب ناکار عذاب اناکار عذاب څه دی النار دا بدل د سوء العذاب نه دی ور دې یوردون علیها چې بدای را پیش کېدې شي غدوون واشیا سبب بیگا آیات صریح دلیل دی په دې باندې چې دا د قبر عذاب دی دا مجاهد عکرمه مقاتل بلکې جمهور ویلي دي ويوم تقوم الساعه فكما ورات چې ودرېږي قیامت اعلان به وشي
ادخلوا ننباسي آل د فرعون اشد العذاب صح عذاب د قیامت ته ټول عذابونو کې دایله صح عذاب ور کوي و اذ يتحاجون کله چې جګړه کوي دی په نار په ور د جهنم کې دا مخاصمه المشرکین فيما بينهم فيقول ضعفا کمزوري به وي هغه خلکو ته چې تکبر کړي ان كنا لكم تبعا یقینا من ستاسو تابعدارو آیا وي مخنونا بچکون کی زمنګنا نصیبا من النار صحیصه د ورنا څنګه د ور صحیصه شی بچکول قال الذين وبوا يا خلک تکبر کړي مشران کافر به وي یرا دا خو سګب دی ان كلهم فيها من بطول دی ور کیو څنګه به ان الله قد حكم بين العباد یقینا الله فیصله کړی دا د بندگانو مینځ کې وقال الذين في النار وبوي هغه خلک چې جهنم کې دي چاته بووي د خزانه جهنم څوکیدار د جهنم ته بووي ادعوا ربکم راو بلای رب ستاسي يخفف عنا چې سپکې موږ یوم من العذاب یو لږ وخت یا یو ورځ د عذاب نه قالو دا څوکیداران د جهنم به وتوي اولم تکو اينو تاتيكم چراغتلو غلیو تاسو ته رسولکم پیغمبران ستاسي بالبينات واضح دلیلونه پیغمبران نور راغلي قالو دایبوي بلا ولن راغلیو قالو دا څوکیداران بوته وي فدعو زیتاسو ته आवाज وکړي تاسو الله نه وغواړئ مونږ الله نه غواړو او ما دعاء الكافرين ندا بلن الكافرو الا في ضلال مگر څه کېده گمراهی او تباہی کېده ان لننصر رسلنا دا اوس دې څنګه رستا دریم باب دی اخر پوری مونږ کوي ان شاء الله دا به مونږ رسټو اللهم صل على محمد لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد د دې څنګه رستا دریم باب دې اخر پورې باب کې نبی صلی الله علیه وسلم لا اول تسلی ورکړي اے پیغمبر استا مدد زکوما او الله وی زدي د دشمنانو نخلاصوم به بدلیل نقلی ذکر کې د موسی علیہ السلام د کتابنا ولقد اتینا موسی الهدى وورثنا بني اسرائيل الكتاب بیا بزجر ذکر کی دلائل به د اثبات د قیامت ذکر کی د صورت کما دعوه چې دا فدع الله مخلصین له الدين هغه ذکر کی وحی او عقلی دلائل وی اخر کې بعد د ټول پیغمبرانو نه نقلی دلیل دا ذکر کی الله وی من بدلا خلو او مدد کو د خپل پیغمبرانو ورته دې معنی دا نه ده چې الله وی زه مدد کوم او څوک بیا نشي وجلې وجل جدا خبره ده او دا نصرت په دلیل او حجت ده ته څوک وی چې دا الله وعده کړی ده چې ان لننصر رسلنا نو الله دا وعده کړی ده والذین آمنوا مؤمنان وجل کی کنه وجل کی انبیاء به غالبی څوک کمزوري کولی نشي دا دلیل کی برا ان بشکمن لننصر خامخامدت کو رسولنا د پیغمبرانو زمون او خلق چې ایمان راوړل دي الحیات الدنیا په ژوند دنیوي کې و یوم یقوم الاشهاد فکم ورځ چې پیشي به وشي د گواهانو قیامت کې یوم فدغ ورځ لا ينفع الظالمین پیدا و نور کوي ظالمانو لا معذرتهم باندې ددی ولهم اللعنه دای باندې دې لغواله د الله د رحمتنا ولهم سودار دای له ناکار کور چې جهنم دی ولقد اتینا موسی دا دلیل نقلی دی د موسی علی السلام نه او مخکې سیره بداده الله وی زه د رسولانو مدد کوم دلته وی وګوره د موسی مدد مې کړو تورات مې ورکړ معجزې مې ورکړې
یقینا ورکړی مې وو موسی علیه السلام ته هدایت د تورات دی هدایت پکې وو واورثنا میراث کې مې ورکړی وو بني اسرائیلو ته الکتاب تورات هدن دې کې هدایت وو پند د خاوندانو د عقل تسلی صبر کوا یقینا د الله وعده حق ده او بخنه غواړه خپل ګناه لا ګناه دي یا د زړه بوج ته مراد ده یا د رفع د درجې د لپاره بخنه وغواړه پاکي بیان کا مرګري کل صفات درب ستاسا بلا شی بیگا وخت و انکار د سبا وخت زجر ان الذين خلق يجادلون چې جګړې کوي د الله آیاتونو کې بغیر سلطان بيد دلیلنا اتاهم چې دای تراغلي نو د جګړه ولي کوي جواب ان فی صدورهم نشتد دای پسینو کې الا کبر مگر دوی او حسد ده ورو برسی نه ما هم ندی دای ببالغ رسیدون کې دیتا پناو غواړه په الله سبحانه وغواړه چې د دې خلکو د حسد نه دی بچ کی انه یقینا د الله هو السمیع ډیر اوریدونکی دی البصیر لیدونکی دی دلیل عقلی په اثبات د قیامت لخلق السماوات خامخا پیدایش د اسمانونو د زمکه اکبر ډیر غټ دی من خلق الناس د دوباره پیدایش د خلقونه لیکن زید د خلقنا لا يعلمون نفویږي عقلی دلیل نه ده برابر وړوند ولیدون کې مشرک او موحد نه ده برابر وړوند به دلیل او بصیر دلیل والا والذین آمنوا خلق چې ایمان راوړل عقیده د توحید ده وعملوا الصالحات عملونه کړی دي یو سړی عقیدم صحیح ده عمل هم صحیح ده بل دسه دې چې عقیده هم خوشی ده عمل هم خوشی ده دا برابر دي نه ولل موسی نه دی هغه بد عمل مشرک قلیلا ما تتذکرون لغوند خلق تاسو دې خبرونه فندلای ان الساعه یقینا قیامت لاتیه خامخارات منکه دې لا ریب فيها شک کې نشتا تیارې ولوکې لیکن زید د خلقنا لا یؤمنون ایمان نه وروړي قران باندې نبی باندې قیامت باندې وذ سورۃ دعوه ذکر کوي په عنوان د دلیل وحی باندې وقال ربکم استاسرب یلدی ادعونی ما ندعا غواړی استجب لكم زبل قبول والو حدیث کې دی دعا د عبادت مغز دی الله قبلای او کله الله مشیت وشي ان الذين يقيننا خلق تکبر کوي ان عبادتي زما د توحید او د یوازې بللونا سيدخلون زرد چنن بوسی جهنم ته داخرین چا می شبي بل دلیل عقلی الله الذي الله غزاد دې چې پیدا کړی د تاسو لشپا لتسكنوا فيه چې دمک کې وکړي ولهار ورځ پیدا کړی دا مبصرا درناو د لیدلو لپاره ان الله یقینا الله لذو فضل خاوند مهرباني دې په خلقو لیکن زید د خلقنا لا یشکرون الله شکر نه وباسي ذالکم الله د دې صفاتونو والا الله ستاسو رب دې خالق کل شیء پیدا کوونکی د هر شی دې لا اله نشته حقدار د بندګۍ الا هو مگر دغه یو الله دی فانا توفكون کم خواړه ولې شوي د الله د دیننا کذالک دغشان یوفک الذین اړولې شي د الله د دین هغه خلق کانوا بیاات الله یجحدون چا غیو د الله په آیاتونو باندې انکار وکاو دلیل عقلی الله الذي الله غزاد دې چې ګرځولې د لزمکا قرارن ټینګ ولاړه په خپل ځای والسما اسمان بنان چت وصورکم شکلونه درکړي دي په احسن صورکم به خسته کړي دي ستاسو شکلونه ورزقکم من الطيبات خوراک درکړي د پاک او د حلالونه ذالکم الله ربکم د دې صفات والا الله ستاسو رب دی فتبارك الله پس برکت چې الله چې رب د ټول مخلوق دی هو الحي
دا الله ژوند دې لا اله نشته دې حقدار د بندګۍ الا هو مگر دغه یو الله دې فدعوه رمضت شوی وی الله ته مخلصینا په داسې حال کې چې خاص کوونکی به وي الله ته الدین چغا الحمدلله رب العالمین پس ټول صفاتونه الله لدی چې تربیت کوي د ټول مخلوق قل وتوی پیغمبره انی نوحیتو زد الله تر طرف نه منی شوم چې بندگی وکم دا غچا چې تاسو ته مدد شوی وي د الله نه ما سوا لما جاءنی البینات کلا چراغلی ما ته دلائل د توحید درب زمانہ او ما ته حکم شوه دې ان اسلمه چې تابعدار شم لرب العالمین د فارد الله چې تربیت د ټول مخلوق کوي دلیل الله غزاد دې چې پیدا کړی وي من تراب د خاورینه دا ولا ماده ثم من نطفه بيد نطفینا دا دویمه ماده ثم من علقه بيد ټوټې د وینینا دا دریمه ماده ثم یخرجکم بیراو باسی تاسلا دنیا تا طفلن معشومان دنیا تراوتی معشوم وی بیل تربیت کئی ثم لتبلغو بیچ ورسیگئی اشدکم زوانیتا بیا ثم لتکونو چی شیوخن سپینگیری بوداگان ومنکم من یتوفا بازی دا سری چی غمڑکیگی من قبلو مخکر بوداوالینا یا مخک دراوتلو نه دنیا ته د ټوټه د ویني وګرځيږي ولتبلغو دله چې ورسیږي اجلن اغنی فید مرګ ته او د قیامت ته مسمن چې مقرر ده د الله سره ولعلکم تعقلون او دې د پاره چې د عقل نه کار والي بل دلیل الله غزاد دې یحیی ژوند کول کوي او مړ کول کوي فإذا قضى امرا کله چې فیصله د یو کارو کی یقینا وتوي کن شفیکون غ موجوده الم ترى دا زجر د مجادلیننا او دا خلق ابن سیرین وای دا مشرکانو بعض علماء وای دا د قدریه او رد کې نازل دي او حکم عام دي تنګوري هغه خلق چې جګړه کوي د الله یاتونو کې ان یصرفون کم فړولې شي دا څوک دي الذين خرج كذبوا چې دروغ ویلي دي بالکتاب قران یا لوح محفوظ باندې وبمار سلنا فاغت چې لګلې دي من پاغه پیغمبران زمون فسوف يعلمون زرد چې کوئی بشي تخویف کله به کوئی شي ازل اغلالو کله چې توقنا د دې چټنو کې والسلاسل زنجیرونه خپو کې او یصحبون راخ کلی شي فل حمیم په ګرمو وبو کې ثم فی النار به په ور د جهنم کې یسجرون پوری تکول شي او تکا کول شي ثم قیل لهم به وتویل شي اينما کنتم تشركون کم ځکه شرک کو من دون الله د الله نه ما سوا قالو دایبڅوي دولوا عنا ورکشوی دی من الله ارڅ بل لم نكن بلکې نو منګه ندعو چر مدد شمویلی من قبل د دینه مخکشیانی منکر بشي كذلك دغشان يضل الله الكافرين گمراهی الله کافر ذالکم دا سبب د عذاب دی ذالکم دا عذاب الله درکړي بما کنتم سبب داږي چې وای تفرحون فی الارض خوشالیم کول ازمکه کې بغیر الحق فنارواو وبما کنتم او په سبب داږي چې وای تاسو تمرهون چې لویم کول او مسدین کول فرح نفس خوشاله ته وای او مرح چې تکبر وسیغه ته وای ادخلوا ننوسی ابواب جهنم دروازو د جهنم ته خالدین فیها همیشه به وای دی کې پس ډیر بد دې زید اوسېدلو د متکبرینو نبی تعالی وای صبر کوا یقینا د الله وعده رښتینی ده یا وعده د نصرت ده او یا وعده د قیامت او د دې د عذاب ده فإما نورینک پس کو خو تا تمن بعض الذی بعض عذابونه دنیوي نعیدهم چې دې سی وعده کوي بعض الذی زمانه بعض دنیوي عذابونه چې دې سی وعده کوي او نتوفینک یا توفات د عذاب د مخ کې
فإلینا یرجعون، پس من ته به دا خلق راګرځولی شي. دلیل نقلی اجمالی من جميع الانبیاء. ولقد ارسلنا، یقینا لېږلي مې رسلا ډېر پیغمبران ستا نه مخکې. بعض هغه دي قصصنا علیکا چې تفصیلي مې د باندې بیان یې کړی دی. ومنهم بعض دې کې من هغه څوک دي لم نقصص علیکا چې قرآن کې تفصیلي بیان یې نه شوی. حدیث کې 100,000 او تقریبا 4 سره ذکر شوی دی. وما کان لرسول، نشته ده په واسطه یو پیغمبر کې آیاتی بآیا چراوړي یو معجزه الا باذن الله، مگر د الله په اجازه به راوړي. فاذا جاء امر الله، کله چې راشي د الله حکم، هدی بالحق، فیصله به وشي په حق. وخسر هنالک، ښکارا بشي تاوان په دغه وخت کې المبتلون، د باطل پرست. خسره څه معنی مې وکړه؟ ښکارا بشي تاوان د باطل پرستو په دغه وخت کې. دلیل عقلی، الله الذي، الله غزاد دے، جعل لكم الارض، چې ګرځولې د لزمکا سنا، لترکبو چې سوار شي، منها جعل لكم الانعام، چې ګرځولې د الله چار پیان، لترکبو چې سوار شي، منها په باز د غیبانه د سینې چې چیرته بيزاو چيلې ینه او غواو ته پر سوارېږي، نه منها ویلې دي. ومنها تاکلون، بعضی د سیدی چې تاسو به خورئ. د سینې چې خر ته چاړه تکړه کې چې خر الله ویلي چې مال لګرځولي او کار کوي، نه منها ویلي بعضی به خورئ، ټول به نه خورئ. بل دلیل، ولکم تاسل فیها، په دې څارو کې منافع پیدې دي، پیدې وړې دي، بچی دي. ولتبلغوا، چې ورسېږئ په دې یو حاجت ته چې ستاسې سینو کې زړه کې د حاجت دی، فلاني ځای لازم بس ورسېږي. وعلیها، په وچه په دې څارو، وعلى الفلک، په کشتۍ کې په سمندر کې تحملون، بارولې شي. ويريكم، خیتا ست الله آیاته، نخې د الله د قدرت. فای آیات الله، نو کم یو د دلیلونو د الله نه تنکرون، انکار پې کوئ. تخویب دنیوي، افلم یسیرو، دا خلق نه ګرځي ځمکه کې، فینظروا، چې وګوري کیف کان عاقبة الذین، څرنګه وو اخیر انجام دا خلقو من قبلهم چې دینه مخکې وو، کانو اکثر منهم، زید پد دوینا شمارم ډیرو، واشد قوتن، او زیتو په قوت کې، واثارن، او په نخو جوړولو کې، په لارډوی په ځمکه کې ډېرې نخې جوړې کړې وې. فما غنا، نو د پکړې عذاب د دینا، ما کانو یکسبون، هغه عذاب چې دوی کوم کسب کو. دا ما کانو یکسبون د فاعل د اغنا دی، نو د پکړې هغه عذاب چې دوی د دینا، هغه چې دوی کوم کار کو، یعنی عذاب د هغه چې دوی کوم کسب کو. فلما جاءتهم، کله چې راغلیو دوی ته پیغمبران د دې بالبینات، فواضح دلیلونو، پیغمبران ولرال، دوی څه وکړه؟ فریحو، لوی وکړه پاغه څه چې د دې سودای نه. مدارک و هدايه ویلي چې زمون حکمت او فلسفه موږ لړې غواړي، یا پرح په معنا د ټوکو سره ټوکې وکړي په دای علم باندې، یعنی د انبیانو په سي استهزاء وکړه. وحاق بهم، غیرا چلی وفدای هغه عذاب چې ودی پاغه پوری ټوټی کوونکی. فلما راو باسنا، پس کلا چې لیدلې اوس موږ عذاب، دی ویلو آمنا بالله وحده، ایمان امراوله په الله باندې واضح، وکفرنا، کفرم کړه بما هغه کسانو کنا به مشرکین چې موږ هغه سره شرک او د الله سم یو ځای کول. فلم یکونو ينفعهم، چې پیدا ورکړي وې د ایمان د دی، لما راو العذاب، کله چې دی د الله، لما راو باسنا، کله چې لیدل او دی الله وې زمون عذاب چې ولیدو بیا ته ایمان پیدا ورنکړه. سنت الله، طریقه د الله هغه ده، قد خلت فی عباده، چې مخکې بندگانو کې تیر شوی ده. هغه د الله طریقه دا و چې پیغمبر براغه چا به خلاف وکړ، الله به تباه کړ. یا سنت الله معنی څه ده؟ دا منسوب ده په تحذير، احذروا سنت الله فی المکذبین، ځان بچ کړئ د الله د هغه طریقې نه
چې د مکذبین مبارک الله کومه طریقه ذکر کړې ده التي قد يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن